بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په دې سوشل میډیا باندې کتلی بار فیسبوک باندې یا نور سوشل میډیا کم هغه ایپس دي. یو نوجوان دی چې هغه د مونز پیخي کوي او د مونز بیزتی کوي، یعنی نیت او تړي په هغه کې دی ډانس کوي، دغه رنګ په رکوع کې ډانس کوي، په سجده کې دی ډانس کوي، بیا سلام اړي په هغه کې دی هغه ډانس حرکات کوي، بیا دعا التحیات و باینا سے دعا کوي په هغه کې دی ډانس کوي. نو پاکستان چې کم آئین دی په هغه کې کم درې دفعې دي، یعنی پینل کوډ چې کم ppps پاکستان پینل کوډ د هغې چې کم هغه درې دفعې دي، درې لاس دي. نو هغه په دغه کس باندې کمه دفعه هغه لاګو کولی شي، یعنی داسې خو د الله پاک مجرم دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجرم دی، د هر مسلمان مجرم دی. لیکن پاکستان کوم دا خبره آئین لور کو نو آئین په دې کس باندې کمه دفعه هغه جاری کولی شي. د دفعې نه مخکې ابا ته ان شاء الله اویم ټول درې وانه 295A 295B او 295C. لیکن د دې نه مخکې دغه نوجوان چې کم حرکات کړي دي، نو دا چې یو انسان کې معمولی غونتم ایمان وي، معمولی غونتم د الله پاک هغه مینه پرته وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه، محبت، پیار، الفت او عقیدت په زړه کې معمولی شانته، یعنی ځان ته د نبی اسلام معمولی عاشق وي، صرف هغه امتی ځان حسابي، نو هغه هم په دې خبره باندې غوسه شوی وي، هغه هم په دې وینه جوش به کړي، وجود کې به وینه روچته شوی دغه کس ته چې دا د څه کړي دي. کم وخت د سجدې له دا سر ښکته کو، دا سر د چا ته ښکته کو؟ دا سر د الله پاک ته ښکته کو. الله پاک ته د ټولو نه زیات محبوب هغه دا دی چې دې سجده باندې د خپل تندې د عزت تاثر لاندې د ځمکه باندې ولګوي، دغه سر د ښکته کو سجدې ته، لیکن په هغه کې ډانس وکړو. نو دا ښه ده چې الله پاک لا د کاڼو باران په موږ باندې نه دی کړی، الله پاک اور نه دی راورولی. موږ وایو دا سیز ګران شو، دا سیز ګران شو، دا سختی را باندې راله، دا پریشانی را باندې راله. شکر وباسو چې الله پاک په موږ باندې قحط نه راولي، چې الله پاک په موږ باندې د اسمان بره نه راغورځوي، چې الله پاک ته یو انسان ودرېږي. مونځ خو هغه د خشوع وضو دپاره آداب سره به ودرېږي، نیت به تړې، که نه هغه د ډانس دپاره راغلی دی. اره ستا د ډانس شو دا مونځ ظالمه، تا نه الله پاک هم پاتې نه شو، تا نبی علیه الصلاۃ والسلام پاتې نه شو، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له د معراج په شپه باندې دغه نعمت او دغه انعام دی ول د معراج په شپه باندې په اسمانونو کې ورکو. دومره لوی ډالۍ ګفټ او تحفه ده چې الله پاک په ځمکه ورنک فرش باندې ورنک په عرش باندې ورکو. تا د هغې د عرش دغه انعام دومره بېعزتي او دومره توهین دی ولا وکړو، دومره سپک تا ته دا ښکاري، دا مونځ دومره سپک شیز دی. نو مسلمان دا نه برداشت کوي، دا مسلمان کې دی نشي د سره، یا د مسلمان په جامه کې د غیر جاسوس راغلی دی، یا مسلمان او لیکن دې حالت سره دی د اسلام دایرې نه وځي. ځکه چې یو ګیرې ته ګیره مونږ بعض کسانو ته ډېر زیات سپک ګوري، ګیرې ته که چا سپک وکتل نو دا انسان د اسلام دایرې نه په دې باندې وځي. ځکه ګیره د چا سنت دی؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. که ګیره کې حسن نه و نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به الله پاک ګیره نه ورکوله، لیکن حسن دی پکې. اوس درې لاګانې چې کمې دي پاکستان پینل کوډ ppc چې کم درې لاګانې دي 295A 295B او 295 هغه C. په 295A کې څه دي؟ په هغې کې دا چې د یو مذهبي جماعت یا د مذهبي جماعت یو ډله یو گروه د هغې توهین، سپکاوي او بېعزتي وکړي شي، نو دغې کس دپاره چا چې دا توهین او بېعزتي کړې ده د هغه دپاره 10 سال قید دی، 10 کاله به دې په جیل کې اچولی شي، دی به قید وي، ورسره با مشقت سزا ده دې سره. دویم نمبر 295B چې کومه ده دا موږ له یادول پکار دی محترمو، چې دا اوس پاکستان کې په دغې کسانو باندې دا لاګو کېږي. الحمدلله د علماء حق علماء دیوبند برکت دی چې پاکستان کې دغه لاګانې هغه موجود کړي دي د الله فضل سره. نو 295B چې کومه ده په هغې کې دا چې د قرآن کریم فرقان حمید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم کتاب مقدس هغه نازل دی، د هغې بېعزتي، د هغې توهین، د هغې ګستاخي په هر قسمه شکل کې وکړی شي. نو د 295B په لا په بنا باندې د هغې په بیس باندې به دې کس ته هغه سزا ورکولی شي ټول عمر قید،
یعنی ټول عمر به دې قید وي په جیل کې به دا د سزا ده. دریم نمبر چې کوم دی 295C اخیری په هغې کې دا چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه الصلاۃ والسلام، موسی علیه الصلاۃ والسلام، ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام، یعقوب علیه الصلاۃ والسلام، یوسف علیه الصلاۃ والسلام، هر یو پیغمبر د تمام انبیاء کرامو په باره کې ګستاخي وکړلی شي، نو د 295C په بیس باندې به د انسان ته هغه قتل په واجبېږي. د الله په بنیاد باندې دا انسان د مرګ هغه قابل لیا، یعنی د سزای موت ته. د انسان چې ګستاخي کړې ده، که هغه تقریري ګستاخي وي، که هغه تحریري ګستاخي وي، یعنی لیکلو شکل کې وي، ریټن فارم کې وي، یا په خولې باندې وویه، په هر قسمه انداز کې دغه بېعزتي او دغه توهین وکړو د هر پیغمبر په شان کې، نو د پاکستان د قانون لاندې دا انسان هغه سزای موت قابل لیا. دا انسان په پاکستان کې څه د الله په ځمکه باندې د پرېښودو قابل هغه نه دی. مونږ له پکار دي په دې باندې مونږ خپل د مینې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عقیدت اظهار وکړو، د الله پاک د نزدېکت هغه سبب جوړ شي چې الله پاک ته یو کس مونځ کوي هغې کې ډانس مونږ نه منو، د هغې خلاف مونږ روزوه، ځان مونږ وښایو چې مونږ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه عشق پروت دی، مونږ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه عزت پروت دی. نو دغه درې واړه لاګانې هر مسلمان لا هغه یادول پکار دي. الله پاک دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب وګرځولي کړي. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.